درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د شپږو بجو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر وزیر د ترسره شوي برید غندنه. د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړېدل. د ریاست الوزرا د اداري مرستیال په مشرۍ د حج کمیټې د غونډې ترسره کېدل. او پاکستان سره د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د جاپان مرسته. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ذبیح الله وصال یم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما په یوې خبرپاڼه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر سرپرست خلیل الرحمن حقانی د تیرې ورځې برید غندلی دی. همداشان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمیشنرۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر سرپرست خلیل الرحمن حقانی برید غندلی دی. دغه بنسټ په یوې خبرپاڼه کې د دغه پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خپله غمشریکي کړې ده. بلخوا اروپایي ټولنې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی برید په کلکو ټکو غندو. په افغانستان کې د سعودي عربستان په کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کې د تیرې ورځې چاودنه وغندله او د قربانیانو له کورنیو او افغانستان خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. دغه سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي سعودي عربستان د هر ډول تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر وړاندې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. بل پلو په داعش ډلې پورې تړلي خبري آژانس ایماق اعلان کړی چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پروني برید کې د دغه وزارت سرپرست او د هغه همکاران او ساتونکي په نښه کړي دي. دغه خبري آژانس د برید ډول ځانمرګی یاد کړی دی. د لوړو زده کړو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په هیواد کې د 11 خصوصي تحصیلي مؤسسو جوازونه لغوه کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په غزني کې د سلطان محمود غزنوي، په فراه کې د ابو نصر، په بادغیس کې د حنظله او حکمت، په تخار کې د فجرستان، په کندوز کې د نمر، په بغلان کې د رویان او قدس، په بلخ کې د سادات، په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي مؤسسو جوازونه لغوه کړي دي. خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې مؤسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان، د تعلیمي اداري اصولو نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یادې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یا یوناما پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې لیکلي بیان کې ویل شوي چې د یوناما مشره روزا اوتونبایوا به دې غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال 4مه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یوناما د تیرې سې شنبې په ورځ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوالې نیښتې کمې شوې خو بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ شوي دي. امنیت شورا هم په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. د ارګ خبرپاڼه کاږي چې د حج ملي کمیټې غونډه د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ جوړه شوه. خبرپاڼه زیاتوي چې دغه غونډه کې د حاجیانو د لیږد پر څرنګوالي، د الوتنو پر مهالویش، ترانسپورټ او د بانکي چارو پر تنظیم خبرې شوې او اړین تصمیمونه نیول شوي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې پر ایکس پاڼه راغلي چې کابل کې د زړه پر سوري 14 اخته ماشومان د درملنې په موخه روغتونونو ته ورپېژندل شوي او لګښت یې دوی ورکوي. د پکتیکا ولایت ځایي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په 2 ولسوالیو کې د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په لګښت د بېلابېلو پروژو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه پروژې د یاد ولایت د اترو او وړممۍ ولسوالیو کې د اوبو رسولو، د اوبو شبکو او 4 ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د پکتیکا ځایي چارواکو د یادو ولسوالیو خلکو ته د دې پروژو د پیل مبارکۍ ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاسو ته به په خپل وار او د هوا په ګرمېدلو سره سم
د پلان په مطابق نوې پروژې پلي کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون غړو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې د رئیس جونید مکنا په مشرۍ پلاوي په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د سفارت له سرپرست سردار احمد شکیب سره کتلي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو په دغې برخه کې پر شته ستونزو او حل لارو یې خبرې اترې شوي دي. بلخوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې د جاپان حکومت په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وایروس د له منځه وړلو لپاره د هڅو په دوام له دغه هیواد سره د 3.1 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا پیسې به په 2025 کال کې د پولیو کمپاینونو د ملاتړ لپاره له 20 میلیونه زیاتو واکسینونو اخیستلو لپاره وکاروي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای اسرائیل او امریکا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د چټک پرځېدو مسؤل بللی دي. خامنه‌ای د غرض له دې چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یوه ګاونډي هم په دې تحول کې لاس درلود. د ډي پی ای خبري اژانس د راپور له مخې په ښکاره د خامنه‌ای اشاره ترکیې ته وه چې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ یې کاوه. او وروستی خبر هم دا چې د راپورونو له مخې د اوکراین په ژاپورژیا ښار د روسیې په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنو ته رسېدلی. د اوکراین د بیړنیو خدمتونو ادارې پرون په یوه بیان کې ویلي چې په دې برید کې 22 کسان نور هم ټپیان شوي دي. د دې ادارې په خبره ژغورونکي تر اوسه د پیښې په ځای کې عملیات مخته وړي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر ښارونو او د انرژۍ په تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه زیات کړي دي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.